په هیواد کې د اسلامي امارت د اقتصادي پروګرامونو د پراختیا په لړ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د برېښنا د پروژو د پرانیستي په مراسمو کې وویل اسلامي امارت افغانستان هغو صنعتکارانو ته چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې پانګونه کوي د 15 کلونو لپاره د مالیاتو معافیت په پام کې نیولی دی. ملي عاید به زیات او په ټوله کې به د هیواد په اقتصادي وده کې د پام وړ رول ولوبوي. وارداتي برېښناوې ستونزې لري او د اسعارو د خروج باعث ګرځي. نو د یادو پروژو په بشپړېدو سره به په کور دننه باثباته برېښنا برابره شي او د نورو له محتاجۍ به خلاص شو انشاءالله تعالی. د موړي زیاته کړه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د هېواد ډیری اسعار بهر ته وځي. له همدې امله د برېښنا شرکت مکلف دی چې په هر ډول شرایطو کې د هېواد د صنعتکارانو لپاره اړینه برېښنا برابره کړي. په دې پروژو کې د شاوخوا 3 میلیارده افغانیو په ارزښت د هرات ولایت د 8 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د پل هاشمي برېښنا کوټ جوړول او د 126 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د 24 بي پراختیایي او نور الجهات برېښنا کوټ. په همدې حال کې د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر په دې مراسمو کې وویل له ترکمنستان لوري سره د ټاپ پروژې د عملي کېدو لپاره خبرې اترې پرمختګ لري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ترکمنستان له پلاوي سره د خبرو بهیر په منظم ډول روان دی او هڅه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ تړون لاسلیک کړي او د دې پروژې عملي چارې پیل شي. در سبستیشن نور الجهاد هم توسعه را به میان میاریم. این 3 سبستیشن بعداً که امروز 2 پروژه دیگر یک پروژه دیگه که افتتاح میشه اتصال این 3 سبستیشن است با هم دیگر. این سبستیشن ها تقریباً به اندازه 65 کیلومتر بالای 220 کیلوولت که نور الجهاد با سبستیشن پل هاشمی وصل میشه بعداً پل هاشمی با سبستیشن شهدای 24 خود وصل میشه. دا په داسې حال کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال نن هم د هرات ولایت په صنعتي پارکونو کې د یوې المونیمي قوطي جوړونکې فابریکې د بنسټ ډبره کېښوده او ویل دا په افغانستان کې د المونیمي قوطي تولید لومړی فابریکه ده چې د $120 میلیونو په پانګونې سره به جوړه شي.